که تاسو ته یو بهترین او ښکلې نوکري نه ملاویږي یا تاسو کاروبار نه چلیږي، کاروبار کې مو برکت نه وي، یا تاسو څخه پیسې نه وي او تاسو وایي چې موږ ته پیسې ملاو شي، او یا چې دی نو تاسو ته رشته نه ملاویږي، نو د ټولو لپاره یو بهترین او ښکلې وظیفه ده د سورة یاسین والا 3 ورځو والا وظیفه. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه هغه لوی ذات لره دي چې هغه د ټول جهان مالک دی او موږ او تاسو یې پیدا کړي یو، او زه ګواهي کوم د دې خبرې چې الله پاک یک یو دی، هغه سره بل څوک معبود نشته، او زه د دې خبرې هم ګواهي کوم چې محمد صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک آخري رسول او پیغمبر دی. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګرو، په دې نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته یو بهترین وظیفه ذکر کوونکي یو چې هغه د سورة یاسین 3 ورځو والا وظیفه ده چې انتهایی مجرب عمل ده. ټولو نه مخکې موږ د الله پاک نه دا دعا کوو چې الله پاک تاسو ته د ایمان او د صحت یو ښایسته ښکلی حالت نصیب کړي، او چې تاسو کوم ځای کې هم یئ تاسو په امن سره یئ او تاسو محفوظ یئ. راځئ چې هغه کومه وظیفه ده او د هغې مقدار سره ترتیبي سره په کم وخت کې به یې کوئ. نو دا وظیفه ده د سورة یاسین والا وظیفه چې دا په 3 ورځو کې مکملیږي، په 3 ورځو کې دا عمل کولی کېږي او انتهایی مجرب عمل دی. او د دې وخت کم یو دی، نو د دې وخت هغه یو وخت دی چې په کم وخت کې تاسو مونځ کولی شئ، ځکه دې سره 2 رکعاته مونځ دی نفل، نو چې هغه مونځ نفل وکړي نو هغې نه پس په دا وظیفه کولی کېږي. او د دې مقدار او ترتیب څه داسې دی چې اول به تاسو 2 رکعاته مونځ وکړئ، چې 2 رکعاته مونځ تاسو کوئ نفل، څنګه چې عام نفل تاسو کوئ، او چې کم پکې هم سبق وایي، کم پکې هم صورت وایي، تاسو ته کم یاد وي هغه پکې ویلی کېږي. هغې نه پس به تاسو دا سورة یاسین سر نه شروع کړئ، او د سورة یاسین شروع کولو نه مخکې به تاسو 3 ځله درود ابراهیمي ووایئ، کم درود شریف چې په مونځ کې ویلی کېږي. هغې نه پس به تاسو بیا دا یاسین ټکی چې کوم دی، یاسین والقرآن الحکیم، نو دا یاسین ټکی دا به تاسو 10 ځله ووایئ. چې کله تاسو د یاسین دا ټکی 10 ځله ووایئ نو دې نه پس به تاسو سورة یاسین شروع کړئ. او سورة یاسین کې تاسو کتلی وي دې کې 2 مبینونه دي، مبین ټکی پکې 2 ځله راغلی دی. نو چې کله تاسو لومبني مبین ته ورسیږئ نو تاسو به هلته 10 ځله ایاک نعبد و ایاک نستعین ووایئ. په هر یو مبین باندې به تاسو 10 ځله ایاک نعبد و ایاک نستعین ووایئ. او د دې مبینونو په منځ کې یو آیت دی، سلام قولا من رب الرحیم. نو چې تاسو سلام قولا من رب الرحیم ته ورسیږئ نو دغه آیت سلام قولا من رب الرحیم دا به تاسو 1000 ځله ووایئ، 1000 ځله به تاسو ووایئ. او دغه رنګې تاسو به خپل دا مبین دا وظیفه جاري ساتئ، چې کم یو مبین ته رسئ نو هلته به لږ ساعت صبر کوئ او تاسو به 10 ځله ایاک نعبد و ایاک نستعین وایئ. او د دې نه پس به تاسو سورة یاسین شرنه کوئ نه، بیا به روانېږئ ورپسې بل آیت به شروع کوئ، بیا چې بل مبین ته ورسیږئ نو ایاک نعبد و ایاک نستعین به 10 ځله ووایئ، بیا مخکې ځئ سورة یاسین به بوځئ. او د دې ټولو مبینونو تر دا منځه زه تاسو ته بیا وایم چې کوم آیت راشي سلام قولا من رب الرحیم نو هغه به تاسو 1000 ځله وایئ، 1000 بار. چې کله تاسو دا پوره کړئ او تاسو سورة یاسین پوره ووایئ نو هغې نه پس به تاسو بیا درود شریف 100 ځله ووایئ، 3 ځله ووایئ درود ابراهیمي چې کوم مونځ کې ویلی کېږي، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نو دا وظیفه به تاسو 3 ورځې کوئ، چې 3 ورځې دا تاسو وظیفه کوئ او د دې وظیفې نه پس ځان له د هر حاجت دپاره دعا غوښتی شئ، نو ستاسو به انشاءالله په 3 ورځو کې خامخا الله پاک حاجت پوره کوي، خامخا به تاسو حاجت پوره کېږي. انتهایی مجرب عمل دی. او کنه ستاسو په 3 ورځو کې بیا د حاجت پوره نشو نو په 4 ورځ به تاسو د سحر د مونځ نه پس چې کله تاسو سحر مونځ وکئ د خپل ځای باندې بناسئ نو دا الفاظ به تاسو 1 ځل وایئ، او دا عمل د 10 ورځو دی. بیا هغه الفاظ دا دي: یا بدیع
یا دائم یا حی یا قیوم یا فرد یا وتر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد صلی الله علیه وعلى آله واصحابه اجمعین. نو چې کله د قدرې ورځ ولا عمل کوي، اول خو بستاسو په درې ورځو کې دنه حاجت پوره شي، الله پاک بدله پوره کړي. که د هر څه حاجت وي، د کاروبار وي، د رشتې وي، د نوکرۍ وي، د پیسو وي، څه هم حاجت وي ستاسو، نو الله پاک به تاسو له پوره کړي. او کنه په درې ورځو کې ستاسو د حاجت پوره نشه، نو 10 ورځې به تاسو د سحر منځ نه پس دا وظیفه کوئ کما چې ما تاسو ته وی چې صدا یا بدیع یا دائم یا حی یا قیوم یا فرد یا وتر یا واحد یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد وصلی الله علیه وعلى آله واصحابه اجمعین. دا 10 ورځې ده ان شاء الله چې دا وظیفه وکړئ 10 ورځې. نو روزانه چې وظیفه ختموي هغې پس به ځان له عمل دعا غواړئ ان شاء الله. ستاسو به الله پاک چې کوم هم مسله وي نو دې وظیفې په برکت به تاسو له هغه پوره کوي. که تاسو ته دا ویډیو خوښه شوې وي نو مهرباني وکړئ زموږ دا چینل د نورو داسې وظیفو ویډیوګانو دپاره لایک او فالو کوئ او شیر یې کوئ نورو خلکو سره، چې ستاسو دا ویډیو صدقه جاریه شي. ستاسو دا شیر کول او د نورو خلکو په هم خپل حاجتونه او مقصدونه پوره شي. الله پاک دې تاسو ښاد او آباد لري. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.